السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې د ډیر درود ویلو توفیق را نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا فرغ احدکم من طهوره کما چې تاسو له اوداسه څخه فارغ شئ دا کلمات وایاست اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ما درود وایاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا قال ذلك کما چې انسان دا کلمات وایي فتحت له ابواب الرحمت پر دا انسان باندې د رحمت دروازې را خلاص کړول شي. په بل روایت کې راځي چې دا کلمات انسان وایي عادت وګرځي کنر وي که ښځه او داسه ورسته نو چې مړ شي الله جل جلاله به دته اختیار ورکړي چې د جنت اته دروازې دي پر هر دروازه چې جنت ته ځي ولاړ شي. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا دسي واست أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بس تا كلماتي وبري وعد كرازي ما يداغل شاو داس نست درود پر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواي نو او داس خو سیدی لمنځ پر واکیږي خو هغه کامل او داس نه دی چې هغه درجه په جنت کې ډیر په وړي. الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې ډیر درود پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وایي. ډیر درود وایي. دا رنګ یو شیخ مبارک چې ابو زرانو مې دی چې په خوب ولیدي چې اسمان کې ملائکه المنظر کاوه و چا ورته وویل چې په دا مقام دی په څه وجه پیدا کړي چې اوس په اسمانو کې ګرځي او ملائکه المنظر کوي. وایي ده ورته وویل چې ما زر حدیث ولیکل په هغه کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم رالی نو ما به پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه. او دا غرنګ یو شیخ مبارک وای خو مدلی جنت ته داخل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وس ورسره وملیدل لاسو مسکی چې رخصت ورڅخه اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زیره ورکې هغه چات چې په لاس باندې دا ولیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبز ما سره په جنت کې زیر ورکی کل من هر غچاله چې په لاس باندې ولیکي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا کتابو کې خونو د علماء لیکي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کی انا ابي هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. انا ابي هريره د ابو هريره څخه روایت دی قال ولدي ابو هريره وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه ویلي نو هغه چا که په لاس باندې دا ولیکل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه لیکلی دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مست چې هغه ته زیری ورکړي دا بز ما سره په جنت کې وي. نو په خوا چې دا خط استول کېدی چاته به قریب خط استاوه اول به بسم الله الرحمن الرحیم ولقي بیا الحمد لله رب العالمین ولقي والصلاه والسلام على خير المرسلين ولقي ورسته بیا دعا و سلام طرف څخه د محمد او طرف ته د احمد مرشي جوړي پلانکی اوس خو واتساپ سو اوس خو انټرنیټ سو ټول شام لاړل سره ختم شو. امام شافعي رحمت الله علیه مبارک چا په خوب لیدي ول الله جل جلاله چې در سره وکول الله هو بخښله معافرت وکوله او جنت په دې شکل نه استلم لکاناوي چې سړی په خونه نه باس پر ناوی شین شال اوار وي ګلان او چاکلیټ ور باندې شنی د ناوی د پاره تخت پروت پر تخت باندې کښینی د ناوی لاسری پښې سری مخ باندې شایسته شان لړی کوي مشلی وای دا سپنازو په نخرو جنت نه نستلم. پنځه کلمات په پنځو کلماتو باندې ما درود وایا هغه درود شریف په واجب باندې الله دغه احسان را سره وکي. پښتنه دین وس څه ډول درود دی وای د ورتول اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه درود دی پر محمد صلی الله علیه وسلم په حساب دغه انسانانو چې درود در باندې وای
وصلي على محمد عدد من لم يصلي عليه درود دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې په اندازه د هغو انسانانو چې نور باندې وای. وصلي على محمد درود دی رحمت دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما امرت ان يصلى عليه لکه څنګه چې الله تعالی امر کړی دا ډول درود دی. وصلي على محمد کما تحب ان يصلى عليه درود دی رحمت پر د باندې دمر اندازه چې تا محبت وي. الله محبت خو دومره دی چې خپل درود باندې وایي. ملائکه په درود امر کړی دي. الله وایي زه او ملائکه درود وایي یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ای مسلمانانو تاسو درود ور باندې وایست، تاسو سلام ور باندې وایست. الله وایي زه خپل دغه عمل کوم. وصلي على محمد كما ينبغي ان يصلى عليه درود دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې لکه څنګه چې مناسب له دسر. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک خودمره شان دی سبحان الله چې نه د انسان فکر نه د انسان سوچ ورسېدلی شي. نو په درود باندې د مقامات لوړیږي، زموږ مقامات پر سر لوړیږي. چې څومره درودونه انسان وایي دغونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې راګریږي، په محبت کې به راګریږي او هلته به د همسایه جوړیږي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. که چا ډېر درود په دنیا کې وایي د هغه به د ډېرو عمرو د حجو قسمت الله کوي. زه چې ډېرو عمرو حجو ته ځم د دې یو شی بل شی نشته چې ملا مو هم ما په ځای له درود د هر جمعې په نصیحت کې ما د درود شریف بیان کاوه. کوم ځای کې چې ما ملایي وکوله دا یو ځای کې مې ډېر فضایل د درود شریف بیان کړه. تقریبا د ډېر لور ځای څخه خلک راتلل د دې درود شریف بیان ته. نو درود وایس محترمینو الله جل جلاله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو هغه حدیث شریف کې مخکې تېر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو چې اودس وکړئ نو درود شریف وایست. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. در الموضوع سبحانه وتعالى تپنځو سما او د غرنګ جلال الافام سبحان درس او درود چلويشت. الله دې موږ اهل درود شریف وګرځي. الله جل جلاله دې دنیا او آخرت را برابر کړي. او دا غرنګ سهل بن سعد وایي وجاء رجل الى نبي صلى الله عليه وسلم فشكا اليه الفقر. يا صحابي رالي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلدي مسكين مغرب مكاربار من السميج وضيق العيش والمعاش خزر ثلاث رواتهم خاورسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليما كثيرا كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله اذا دخلت منزلك شكرت ننوزي سلام وايه السلام عليكم ورحمه الله كسوكي كني ثم سلم علي بیا فرماد سلام وايه انا ودسي وك كورت شو ننوتي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته واقرا قل هو الله احد مره واحد يا قل لا شرف هو صحابي ولاړی انو چې کور ته ننوځي السلام علیکم ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله جل جلاله دمر رزق ورك حتى أفاض على جيراني وقرائبه. دمر رزق الله ورك شمسيقان وسر معرس والقربان وسر معرس ولا بشر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم باركته څنګه سو يا رسول الله چې خاور ثلاث رواچم سره زرسي ورو ثلاث رواچم سره زرسي. نو کوم سوچو کو ټول خوند رنگ ټول ژوند په درود شریف کې دي. که دنیا غواړي که آخرت غواړي درود شریف وایي. که دنیا غواړي که آخرت غواړي، که حجونه غواړي که عمرې غواړي، که اولادونه غواړي که ودونه غواړي درود شریف وایي. هر څه چې غواړي درود شریف وایي. جلال افام صفر 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه.